دا کیسې ده د یو خطرناک شیطان چې هغه به د خلکو په زړونو کې وسوسې اچولې او د یو هلک چې هغه د الله پاک ډیر زیات شکر ګزارو. خو د ټولو نه مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې تاسو ته داسې ښکلې ویډیوګانې مخې ته راځي. په یو کلي کې یو هلک اوسېدو چې د هغه نوم علي و. علي ډیر زیات غریب و. هغه به د خټو په یو کور کې د خپلې مور سره اوسېدو. هغه به ټوله ورځ محنت مزدوري کوله، خو په مشکله باندې به یې د خپل کور خرچه پوره کوله. خو د علي په ژبه باندې به هر وخت دا یو الفاظ و چې الحمدلله، یعنی په هر حال کې د الله پاک شکر دی. کلي والا خلکو به اکثر د پسې ټوکې کولې او ورته به وی چې ته خپل حالت ته وګوره او ته بیا هم شکر ادا کوي. علي ورته په خندا باندې جواب ورکو چې الله تعالی ماته صحت را کړی دی، مور یې راته را کړې ده او د ایمان دولت راته را کړی دی، دا زما دپاره کافي دی. او علي بیا ووی چې الحمدلله. علي ته پته نه وه چې د ده د شکر به یو ورځ د ده زندګي بدلی. یو ورځ علي ځنګل ته لاړو. اچانک په اسمان کې تکې تورې وریځ راغې او هوا په تیزه باندې چلیده او تیاره هر طرف ته خوره شوه. علي ویریدو، خو بیا یې په زړه کې ووی چې الحمدلله په هر حال باندې. په دغه وخت کې یو خطرناک شیطان مخې ته راغو. دې شیطان به د انسانانو په زړونو کې مایوسي اچوله. دا د ده ډیوټي وه. شیطان ورته ووی که ته شکر پرېږدې نو زه به تا ډېر مالداره کم، زه به تا ته ډېر زیات دولت درکم. علي ورته جواب ورکو چې زما اصل دولت خو د الله پاک شکر دی او دا زه چرې هم نه پرېږدم. شیطان چې دا واورېدو نو ډېر زیات غوسه شو او مکمل د غوسې نه پاگل شو او شیطان غیب شو. شیطان یو بل پلان جوړ کو. ده د علي مخې ته د سرو ډېرې زیاتې سکې، پیسې، غټ کور او د زندګۍ د آرام هر یو شیز مخې ته کېښودو او ورته ووی چې دا ټول به زه تا ته درکم، خو ته الحمدلله ویل پرېږده. علي د لږ ساعت دپاره په سوچ کې لاړو، خو بیا هغه ته د خپل مور نصیحت را یاد شو. علي ته خپل مور ویلي و چې بچې د الله پاک شکر په یو حال کې مه پرېږده او الله په یو حال کې مه هېروه. د دې نه پس علي شیطان ته ووی چې دا خپلې پیسې او دا کور او ګاډي د ځان سره سنبال کېږده، دا زما نه دي پکار، زما د الله تعالی رضا پکار ده او زه په هر حال کې د الله پاک شکر ادا کوم. شیطان چې دا واورېدو نو ډېر زیات غوسه شو او غیب شو. څه ورځې پس په کلي کې یو مصیبت راغو. د ټولو خلکو فصلونه اوچ شو، خلک بیماران شو او هر طرف ته یره خوره شوه. علي پوه شو چې دا د شیطان یو چال دی. علي ټول خلک راجمع کو او خلکو ته ووی چې موږ ته د الله پاک شکر ادا کول پکار دی، بس دا یوه د نجات لاره ده. په اول کې خو خلک په شک کې مبتلا شو، خو بیا ټولو خلکو د علي خبره ومنله او ټولو خلکو په چغه باندې دا الفاظ ویل شروع کو چې الحمدلله الحمدلله. چې څنګه خلکو الحمدلله ویل شروع کو نو په دغه ټیم کې شیطان ظاهر شو او شیطان ورته ووی چې الحمدلله مه وایې، خو خلکو نور هم په تیزه باندې الحمدلله ویل شروع کو. د دې نه پس شیطان ډېر زیات کمزوری شو او غیب شو. لږ ساعت پس شیطان بیا را ظاهر شو. شیطان په چغو باندې جړلو او د کلي خلکو والي ته ووی چې تاسو الحمدلله وایئ، څوک چې الحمدلله وایي نو زه هغه ځای کې نشم اوسېدی. او شیطان هغه ځای نه همیشه دپاره غیب شو. د دې وخت نه پس د کلي والا خلکو زندګي بدله شوه. بارانونه شروع شو، فصلونه دوباره شنه شو او بیمارانو خلکو ته الله پاک بیا شفا ورکا. کلي والا خلک ډېر زیات خوشحاله شو. کلي والا خلکو د علي شکریا ادا کا او علي ته ووی چې تا د خپل ایماندارۍ او د شکرګزارۍ د وجې نه
ټول کلی د دومره غټ مصیبت نه بچ کو. علي ورته ووی چې زما خو دا عادت دی چې زه په هر حال کې که زه ښه یم او که زه خراب یم د الله پاک شکر ادا کوم او الحمدلله الحمدلله ویم. الحمدلله.